د افغانستان په زړه پورې توپ اچونه هند د 225 منډو هدف وټاکه. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل د سره حتما سبسکرایب کړئ. د هند او افغانستان لوبډلو ترمنځ د نړیوال جام په 29مه سیالۍ کې افغان لوبډلې په زړه پورې توپ اچونه نندارې ته وړاندې کړه. هند لوبډلې چې لومړی توپ وهنه وکړه په ټاکلو 50 اورونو کې د 9 وکټو په سوځېدو 224 منډې جوړې کړې. د دوی لخوا ویرات کوهلي او کیدر جادو نیمه سلیزه وهله. د افغان لوبډلې خوا تر ټولو غوره توپ اچوونکی مجیب زدران چې د اقتصادي توپ اچونه یې وکړه او په خپلو 10 اورونو کې یوازې 6 منډې ورکړې. د کرکټ نړیوالې شورا په وینا چې مجیب زدران روهیت شرما د روان نړیوال جام په تر ټولو غوره توپ وسوځاوه. په افغان توپ اچوونکو کې مجیب یوه، محمد نبی د 23 منډو په بدل کې 2، راشد خان د 38 منډو په بدل کې 1، افتاب عالم 1، ګلبدین نایب 2 او رحمت شاه هم 1 وکټه واخیسته. افغان توپ اچوونکو خپل مسؤلیت په غوره توګه ادا کړ. اوس به توپ وهونکي د ټاکلي هدف بشپړولو کې له غوره لارو کار اخلي تر څو ټاکلي هدف بشپړ کړي. مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکړه. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.